محترم را پوښتنه کړې ده، یو څه ملګري هغې شرټ سره لمونځ کوي، هغې باندې بوتان وي، عکسونه یې وي. نو حضرت هم دې لمونځ نه کېږي، هغې وایي چې نیت دې صفایي کېږي. محترمه، هر شي دپاره خپل شرایط وي، خپل اصول وي، خپل قواعد وي. یو سړی بې اودسه وسودېږي، لمونځ به کوي، نو دا به وایي چې یاره بس الله یې قبلوي، ستا پکې څه کار دی؟ نو الله پاک خو د لمانځه دپاره خپل شرایط وضع کړي دي که نه. او دا د یو قسم ته د بوتانو سره مشابهت دی، د بت پرستو سره. بت پرستو به چې کله لمونځ کوو، عبادت به یې کوو، نو بوت به یې ځان سره غېږ کې نیولی و. نو دا په بدن باندې یا په بنیان باندې چې عکس وي او ښکاره وي، هغې دقه مثال دی لکه بوت چې په غېږ کې نیولی وي. نو داسې لمونځ کول نه دي په کار، هسې د لمانځه نه ځان خلاصول نه دي په کار. سړی لمونځ هم کوي، ځان هم په عذابوي، اودس هم وکړي او بیا راشي عکس سره لمونځ کوي. لمونځ مکروه تحریمي دی دا داسې لمونځ کول. نو دې ځان ساتل په کار دی. یو خو هسې چې هغه عادت سړی کوي، یو سړی لمونځ کوي چې لمونځ کوي د الله فریضه ادا کوي، نو هغه چې کوم شرایط هغه ښودلي د هغې خیال به ساتي، پیغمبر اسلام کومې طریقه ښودلي د هغې خیال به ساتي. هسې عادت کول خو نه دي په کار که نه. نو کوم شرټ یا بنیان باندې چې عکس وي او عکس سر وي، یا د سینې نه پورته وي، یا صرف سر وي خو چې واضح وي، که سر یې وران وي بیا پې کېږي، څه مشکل نشته. دې رنګ ورکړي، رنګ ورکړي، یا بله کپړه به د پاسه وګنډي، نو بیا هم څه مشکل پکې نشته دی.